السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری لقمان احمد نیاز. نن راغلی یم د ایشیا مشهورې مقبرې ته، کوم ته چې ضلع 400 ویل کېږي او دا په ضلع 400 کې د ایشیا د ټولو نه مشهوره مقبره ده. او بیا په دې مقبره کې د ټولو په درمیان کې په سنټر کې چې تاسو وګورئ نو بابا صاحب ورته ویل کېږي او زه دې ته نن په رومبي ځل لالم. اوس د دې ځای دننه حالات ګورو او د دننه ګورو د دې ځای چې کوم خادم دی او کوم باچا نو موږ به هغوی سره اوس خبرې کوو، د هغوی نه تپوس کوو چې د دې څه هسټري او د دې دغه څه دی. راځئ ما سره ملګرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټیک ټاک دی. د دې خلاصه لږ دغه وکړې لکه د بابا صاحب څه دغه دی. د دې نو نوم شیخ اعظم دی. دی په راجا جیپال چې کله په پیښور حمله وکړه هغه وخت کې لکه 1001 کې دی دلته راغلی او بیا د پلار یې هم ولیدې، پلار هم ورسره یې، ورور یې ولیدې هم ورسره یې و. دوی بیا راجا جیپال چې نو هغه یې د دې نه په مخه واخیسته. پلار یې مردان کې شهید شوی و، ورور یې بیا خیسته پایانو کې پاتې شوی و او دوی چې نو دلته پاتې شوي وو. بیا هغه نور څو غزاګانو کې شهید شوی دی. نو دا د هغه وخت نه د 1000 کال نه برابره دوی وشي چې دوی دلته د دې دغه تاریخ دی هغه دی او لکه د ده خپل لکه بچي وي موږ د ده د رور اولاد یو، لکه موږ د علي احمد اولاد یو، شیخ احمد باندې مشهور دی، موږ د هغه اولاد یو. لکه د هغه وخت نه احمد چې څو دي دا زما نسلونه قبرونه تا ولیدل تا د مور دا زما نیکه دی که مې او دا ټول داسې په رپسې دا یاره جي زه بل تپوس کوم چې دا حضرت بابا صاحب دا ګیفټ په نوم دا خلکو مړنی بابا د مادمدو دا نومونه د خلک اخلي او په مړي اولاد نوم شیخ اعظم دی. ملکي بابا دی د افغانستان د لږاکو نه 15000 کسان هغه وخت کې دا راغلي. اوس تاسو ګوره چې زه ورته دننه رالم، بابا صاحب ته دننه رالم، د دې دننه زیارت به م درته ښیم چې زه په کوم نغه کې رالم. د دې ځای خلکو سره ملاوم چونکې د 400 یو ډېر مشهور پښتانه خلک دي. ځکه کې دا بې شماره قبرونه پکې دي. مزار ته به ټول اخر ته ورځم. السلام علیکم. څنګه یې جي؟ خیر دی. تاسو دلته څه کوئ جي؟ حاجي لنګري یې او نوم هم څه دی جي؟ او دلته هم څومره ټایم وشو؟ حاجي 2 کاله وشو. څنګه پښتانه د 400 خلک راځي، مشهور خلک راځي؟ ټول خلک راځي، خشته خلک راځي. او ستاسو دلته شپه ورځ دی که نه؟ زما شپه ورځ دی. نو دعاګانې پکې موږ هم کوئ که نه صاحب ځان دپاره دعاګانې کوي جي؟ حاجي ها مهرباني جي، موږ دلته ورځو خوشحاله سئ. که دا تاسو ما سره وګورئ نو دا ماشومان ناست دي، دوی چای څکي او دا د لنګر چای ده. څنګه بچي ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟ د کوم ځای یې؟ دې ځای یې؟ دا ماشومان دي خبرې نه کوي. دا د دارالعلوم نه راځي. ښه دا د دارالعلوم نه راغله. باچا صاحب وویل چې دا دارالعلوم نه راغله. دې که تاسو ما سره وګورئ د دنیا قبرونه دي. اوس د یو قبر د تاریخ چې زه تاسو ته بیانوم په هغې باندې ډېر زیات ټیم لګي. راځئ مس دا یو بل مېلمه مې ولیدلو. السلام علیکم. څنګه یې جي؟ خیر دی. څه مو نوم دی؟ حاجي کوم نه راغلی؟ نظام نه راغلی. حاجي دا چا خو مخکې چې حاجي ها نو څه نه راغلی؟ بابا صاحب سلام نه راغلی. حاجي سلام علیکم. حاجي ها او پرمبي ځای وعلیکم السلام. تاسو نوم څه؟ زما نوم قدر امین. حاجي او دلته څه کوئ؟ دلته به بابا صاحب ته خدمت مې مطلب موږ سره کوو. خدمت دا کوو دا نو کارونه مو موږ کوو. څنګه مې دا وکړو دا مېلمنو خدمت کوو. په دې به تاسو نه انشاءالله تعالی الله تعالی ډېر اجر درکړي، ثواب درکړي. او څوک چې د بابا صاحب خیال ساتي هغه به انشاءالله ټولو ځای قیمت پر ورکولو ګلزاري. مهرباني کوم ملګرو دې ځای کې اوس یو کمونس کېږي. زه به خبرې تاسو سره سلو کوم. دا د دې ځای جومات دی، ورته وګورئ کوم زبردست جومات دی. دا تاسو بره کتلی شئ، ورته وګورئ. دا وګوره زه اوس رالم ګلستان ته دننه رالم. دا ګلستان د تخیم ورته وګوره. د دنیا بوټي پکې دي، په دې کې هر قسم بوټي دي، په هر قسم. او دا ما سره ډېر غوځه کې دوه ځوانان ولاړ دي. السلام علیکم. کوم ځای ولاړ؟ کوم ځای یې؟ کوم ځای ولاړ؟
کوم ځای اصله ګلاب پر کوم ځای په کوم ځای حاجي پلان کوسی نږدې ده سره راغلی بابا صاحب د سلام نه راغلی که ناسې چې کوم مکه دې لګولو حاجي نو څنګه دی بابا صاحب ته ځان ته دعا به یوازې ځان د پامې کې د ټول خیبر پښتونخوا بلکې د مسلمي دعا کې څنګه زموږ پښتنو له څه پیغام ورکړي چې پښتانه دلته راشي وکړي زه پښتنو له دا پیغام ورکړم چې دلته راځئ صرف د الله له مدد غواړئ وسیله به صرف دا کس کوو ځکه چې یا په شرک کې راغلی قرآن کې الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به الله په ذات دا اکثر په دې زنانه چې کوم دی او بل څه سوچ وکړي نور جی شکر مننه دا چې تاسو ما د ګلستان نه زاړه او خو له دا یو درې پښتانه چې هغوی سره موږ خبرې وکړل اوس موږ به وځو دننه چې دننه چې دې زنانه دي موږ به ډېر احتیاط سره وکړو دننه راځئ جي دا دې ځای وګورئ دا طالبان راغلي دي طالبان د طالبان څنګه کوم ځای یې مومند وي دلته څه راغلي چکر راغلی نو بابا صاحب دعا حاجي دعاګانې دلته کړلې او څنګه مالګه وروسته کله کار نه کوي باچا صاحب څنګه زه به چونکې ستاسو غونډه خلکو ته سلام کوم وایي چې زه د دې چارسدې سره ساتم چونکې اوس په لږ ځل حاجي په خپلو څه پیغام ورکړي ستاسو علاقې ته موږ درشو که نه دې ځای ته هلته راشو مننه خوشحاله اوسئ دا زه دننه رالم دا مزار ته رالم چونکې زه به دا کیمره بیک ورته غواړم ټیک شو جي دا مزار دی دا د مزار بله دغه دی چونکې باچا صاحب نه به نور معلومات تلو چونکې دا مې ورته د بابا صاحب ټوله دننه نظاره وښودله خو چونکې بجلي نه وه نو بیا که چېرته به بل وخت کې را چکر شو نصیب هم شو نو دعاګانې هم موږ ځان دپاره وغوښتلې الله تعالی زموږ دا دعاګانې قبولې منظورې کړي او زه پښتنو ته یو پیغام ورکړم چې راځئ نو په ادب راشئ دلته دعاګانې وغواړئ پوه شوئ بابا صاحب هم وسیلې او دعا به د الله نه غواړي الله تعالی به ضرور دعا قبلي ځکه چې دا د بزرګانو ځای دی دلته بزرګان نه ځي دې ځای کې بېلمازه داسې عام خلک سړي دلته نه پرېږدي او نه راتلی شي چونکې دا یو ډېر د ادب او د احترام ځای دی چونکې دا د دین او د تبلیغ د مرکز یو ځای دی یو ډېر ښکلی ځای دی زه ټولو پښتنو ته یم چې هر کله راشئ چکر ولګوئ دا د بابا صاحب دا بله دغه راته ښیي دا وګورئ جي څومره ښکلی ځای دی ماشاءالله ماشاءالله باچا صاحب څه به وایي جي پښتنو ته څه وایي زه دا وایم چې پښتنو له دا پکار دی علم ته نو رڼا ده چې علم یې زده کړي او بل ته یې وښيي او لکه الله یاد کړي هر سړی چې ذکر کوي الله یاد دغه کوي نو هر سړي ته پکار دی چې د الله او د الله د رسول صفت کوي د نورو غلطو څیزونو نه ځان په خپل ایمان کې ساتي بیګانو زه اخبار څنګه خلک راځي څوک به لکه هر څنګه هر رنګه خلک راځي او هغوی سره موږ مناسب چې څنګه مخکې هغسې سفر یره جي دې خبره دا هم مشهور ده چې غلط بالکل یو خبره دا بالکل یو نه که غلط کار وکړي سات تېرېږي لکه دغه مخامخ خبر دی دغه بهادر خان زموږ د نن هغه غونډ خاندان لکه الله تبار غونډ سپي خاني دی نو لاړه تباه شو ځکه چې هغې په چاړه دغې قبر نه لږ وځو جي راځئ چې وکړو باچا صاحب یو خبره وکړه دا خبره به دې ماته چې دوباره بیا وکړي باچا صاحب دا چا خبر دی بیا بهادر خان لنګ خبر دی چړ دی کو بابا لنګ او بیا هغه چې پولیسو لاړ کې هغه وخت کې د بسونو سره 50 کاله حاجي پاساتو نیوي شو دغه شو دغه دلته پړانګ کې موږ غون خاندان تباه شو څومره غون ټول لاړل لارې تباه شو باچا صاحب د خواږه قبر وسیله چا دی حاجي د عمر باچا دا د دې ځای دی
دا جی دا د عمر باچا دغه قبر په خپل لغه باندې کېنم. دا د عمر باچا قبر دی دا باچا صاحب نه به تپوس کوو چې دا څوک دي او دا دوی دغه څه دي دا چې موږ لکه زموږ ملګري لکه زموږ ملګري حاجي په خپل ملګرو دغه زمانه کې دا لکه ټول حاجي هغه دوست محمد ملنګ دی دا پیچېږي باچا صاحب و چې دا دوست محمد ملنګ قبر دی دا د شپې نور به څه دي؟ انټرویو د باچا صاحب نه لري باچا صاحب د دې په اړه کته څه دې چې نو شپې په کسان سړی راغلی و دا دا چې ماغه سړی د دې نه د ولې اوسم چې د سړی دی که څنګه چې خلک راځي نو هغه بیا وته نو شوم د پاغه د سره شي دا غوړي چې را بار چې زه به وته مو بار په اوسم چې سړی چې دی باچا صاحب یو بل پښتون دا ډېر زیات راځي بالکل راځي نه خو شکر دی ځان سره قدم ولکه د منلې وی هغې وی صدقه وکړو چې دغې نو هغې خیرات یې کړي دلته خپلو کې راشي ورسره کسانو هغې یې وکړي لکه څوک یې تللي نه هغې چې څه کوم راغلي هغې یې په خپلو وکړو حاجي دلته چې کوم دا ستاسو دا تاسو وختي ماته د یو کس نوم واخیستو نو دا نظر والا خادم صاحب خادم بابا د بابا ډېر تاسو ته الهام الها ورکوي نه جی نه نه صرف د الله پر رضا حاجي خان ملګرو یو خبره را ده دلته چې کوم خادم بابا دی نو د الله پر رضا کار کوي هغې چې نو ساخلي نه حاجي خدمت کوي او هغه کوي او چې نو خپل هر سړی دلته راځي او شل لګي لکه د دې ځای نه د وړو کوشش نه کوي حاجي خان دا باچا صاحب خبر به تاسو واورېدلې باچا صاحب وویل چې دلته کوم خادمان دي د کوم دغه دي دا لنګر کې کار کوي نو دوی الټه وړي خو دې ځای نه وړي نه او دې ځای کې چېرته د رزق کمې نه راغلي دې ځای کې به د ورځ د قیامت پر ورځ رزق کمې نه ولې بابا صاحب خپله بزرګ سړی و د یو دین کار لپاره راغلو یو دین یې خور کړو دین هم دې چا څه دې ته رسولو هم دې پښتنو ته رسولو قرباني یې کړې وه ځکه دومره الله تعالی یو دومره ولي او دومره خلک ولې راځي نن سبا خلک هر ځای ته ځي خو چې دې نیک ځای ته راشي نو الله تعالی ولې سوالونه هم قبول کړي الله تعالی ولې دعاګانې هم قبول کړي او الله تعالی ټولې ملګرو ګلزار ګرځي راځئ جیم مخکې السلام علیکم یوسف صاحب خیر دی جی د کوم ځای یې زه اوجي د پلان د پلان دلته څومره ټایم دی یاره چې د کافي ارسه کافي ارسه راځئ نو روزانه راځئ که نه روزانه جی راځي صرف د زیات روزانه نه روزانه حاجي نو څنګه بابا صاحب خو شکر دلته خپل ټیم پاس خپل ذکر کاس خپل موږ داس کوي او دلته د دې ځای چې کوم خلک راځي پښتانه څه شکر الحمدلله خپل ټیم پاس موږ پښتنو کې نه سبا جګړې زیاتې شوي دي خلک له پیغام جنګ ها شکر دا دښمنۍ دښمن طرف دا نه کوي حاجي خپل ژوند کې یله جی که زموږ په خیبر پښتونخوا کې بیا په پاکستان کې وګورئ لومړنۍ زلزلې وي بیا سیلاب و ورپسې بیا زلزلې شوې بیا پسې کرونا شوه بیا سیلاب شو بیا څه وجه کېږي چې دا ټول فحاشي پیش کړو حاجي فحاشي ده په پردي مال ته سوچې پردي مال نه وي بس آرام حلال مجبور شو نه کوي پیش کړو او کور ودونو سم جوړ شي رئیس یله جی د بابا صاحب په اړه کې دا مشهور دي چې دلته غلط سړی راشي نه کوي وي اکثر په هیڅ کې وي او ته به د دې او دا څه خلک کوم دي چې دې دې شامل شي او الله منقطع الله حاجي منقطع د الله په نوم کې نور څه هیڅ نشته جی واګانې کوم بیا ساتي د خپل بچي په شان نوګل دا ما څه خو کې بل ملګری السلام علیکم حاجي خان د ملګری وای چې موږ دا سمې شو ویلې نو د موږ باچا سره خبرو کړې موږ اوس د ځان نوانی ګمخ کې څو لاین ته کېدم او بیا به د اجازه تلم حاجي ما دلته باچا سره خبرو کړې دلته ټول خلک سره ملو شو او دا ته بیا یو کړنه سره پښتنو ته وین چې د مردان دي که د ثوابې دي که د هر ځای دي که د دي که د هر ځای سره تعلق ساتي زه ورته ویم چې 400 ته راغلی پړانګو ته راشي د صوبه خیبر پښتونخوا او د ایشیا د ټولو مشهورو مقبرې په سنټر کې بابا صاحب پروت دی تاسو صرف چکر ولګوئ دلته راشي او د دې ځای دې ماحول ته لږ راشي تاسو به سکون میلو شي یو سړي ومه د سکون نشته ما ته اطمینان نشته تاسو راشئ تاسو قسم مې دې په الله که نه دا سکون ورته میلو شي دې ځای ته وګورئ دا باچا صاحب ټول ورځ دلته ورته وګوره
باچا صاحب تر و تازه دی ولې د دې ځای خدمت کوي د دې ځای د عوامو دغه کوي د دې عوامو دپاره دوی قربانۍ وکړلې ځکه خو موږ پښتانه په امن کې که چېرې دا بزرګان نه وي او دا بابا صاحب نه وي په دې ځل د چارسده کې دا چارسده به خور وي دا چارسده به نن نه ملګرو رواني مې وکړه بهر روان یم زما انټرویو زما دغه خپل پای سر ته رسي تاسو وکتل چې د دنیا رشت د دنیا خلک را روان دي موږ روانېږو دا د بابا صاحب دغه دی دا وګورئ دا د بابا صاحب هغه بره ځای دی هغه ګنبد شان دی بابا صاحب هغه پوره زیارت هر یو شی مې درته وښودلو موږ روان یو ملګرو چې چېرته مې ښاد آباد بریالي اوسئ او خپل رول لقمان احمد له اجازت ورکړې د لوی الله